د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو لوی درسیز ویلي چې هیواد مو خزینه او نارینه ډاکټرانو ته اړتیا لري. د طالبانو مشر نور راستانه شو کډوالو ته د ځمکو د ویش قانون امضا کړي. د سرو زرو دوه کانونه کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شوي. قزاقستان د افغانستان د اوسپنې پټلۍ پراختیا لپاره چمتووالی ښودلی. بریتانیا غواړي د افغانانو د ورتګ پروسه وتړي. دمشق کې د دیموکراسۍ او د ښځو د حقونو لپاره لاریون ترسره شوی. او 14 امریکایي چارواکو د جو بایډن لخوا د اسرائیلو د ملاتړ په اعتراض کې استعفا وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د طالبانو لوی درسیز ویلي چې هیواد مو خزینه او نارینه ډاکټرانو ته اړتیا لري. د طالبانو لوی درسیز فصیح فطرت د دفاع وزارت د طبي علومو اکاډمۍ په یوه غونډه کې ویلي په یو اسلامي نظام کې د طب زده کړه فرض عین ده او افغانستان خزینه او نارینه ډاکټرانو ته جدي اړتیا لري. د طالبانو د پوځ مشر په دې باور دی چې د خزینه ډاکټرانو نشواله نه یوازې د افغانستان د عامه روغتیا سیستم ته زیان اړوي بلکې د اسلامي ارزښتونو او ټولنیزو اړتیاو پر وړاندې هم یو لوی خنډ دی. د طالبانو مشر نور راستانه شویو کډوالو ته د ځمکو د ویش قانون امضا کړ. عدلیې وزارت د طالبانو د مشر 3 نوي قوانین نشر کړي چې په دغه قوانینو کې راستنیدونکو مهاجرینو ته د ځمکې ویشل، د دولتي ځمکې اجاره کول او بیرته راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو ته امتیازات ورکول شامل دي. په دغه قانون کې راغلي چې په مرکز او ولایتونو کې به راستنیدونکو مهاجرینو ته کورونه او ځمکې وویشل شي. راستنیدونکو مهاجرینو ته د ځمکو د ویش د قانون د متن پر بنسټ حکومت په پام کې لري چې د مهاجرینو لپاره په مرکز او ولایتونو کې د ژوند د اسانتیاو په لرلو سره ځانګړي میشتځایونه جوړ کړي. تر دې وړاندې د مهاجرت نړیوال سازمان اعلان کړی و چې په 2023 کال کې به له پاکستان او ایران څخه 1.2 میلیونه افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شي. د قانون او پېټرولیم وزارت وایي تر دې مهاله د افغانستان د سرو زرو 2 کانونه کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شوي دي. دغه وزارت ویان همایون افغان وایي یوازې د تخار د سرو زرو په کان کې 350 میلیونه ډالر پانګونه شوې ده. د نوموړي په وینا د تخار د چااب ولسوالۍ د سرو زرو کان چې 12 کیلومتره مربع پراخوالی لري تیر کال د یوې ازادې داوطلبۍ له لارې یو چینایي شرکت سره چې افغان شریکان هم لري د 15 کلونو لپاره د استخراج او اکتشاف قرارداد وشو او اوس د برمکارۍ چارې روانې دي. تر دې وړاندې اقتصادي معاونیت په یوه خبرپاڼه کې ویلي و چې په هیواد کې د سرو زرو د اکتشاف، استخراج او پروسس په ګډون په 21 لویو کانونو کې 415 میلیارډ افغانۍ پانګونه شوې ده. د قزاقستان د ترانسپورت وزارت مرستیال ویلي چې قزاقستاني شرکتونه په پام کې لري چې د افغانستان د ریل پټلۍ په برخه کې د اورګاډي پټلۍ او نور تولیدات ورسوي. هغه ویلي چې یو شرکت په افغانستان کې د اورګاډي پټلۍ په جوړولو کې عملاً کار کوي. استانه ټایمز د پاکستان او قزاقستان ترمنځ د ترانس افغان اورګاډي د جوړولو لپاره د لومړنیو موافقو خبر ورکړی دی. د دې ورځپاڼې په وینا په پام کې ده چې د 4.8 میلیارډ ډالرو په لګښت له شمالي ترمیز څخه تر کابل او بیا کوهاټ پورې 503 کیلومتره کرښه جوړه شي. د دې پروژې اصلي موخه د افغانستان او پاکستان له لارې د منځنۍ اسیا او د پارس خلیج په اوږدو کې د عربي هیوادونو ترمنځ د ارتباطي کرښې غځول دي. د راپورونو له مخې قزاقستان غواړي په افغانستان کې تر 1000 کیلومتره نوره پټلۍ جوړه کړي. پخواني ولسمشر اشرف غني ویلي چې واک او قدرت په دې نه ارزي چې انسانان ورته قرباني شي یا یو کس شتمن شي او نور خلک په غم او خفګان اخته شي. هغه همداراز ویلي چې د وطن د آبادولو او خیرازۍ احساس یې درلوده خو چارې نیمګړې پاتې شوې. خو په وینا یې اوس اړتیا ده چې د تاریخ د تکرار مخنیوی وشي. د کندوز ولایت په دشتیارچی ولسوالۍ کې د 20 کیلومتره سړک د پخولو چارې د نږدې 500 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوې چې په یو نیم کال کې به بشپړې شي. چارواکي وایي د دې پروژې پلي کېدل به د خلکو د تګ راتګ او کرنیزو محصولاتو لیږد په برخه کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. د سیمې اوسیدونکي د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې د سړک جوړېدل به یې ستونزې حل کړي. د افغانستان او سوریې پاسپورټونه لا هم د درجه بندۍ په پای کې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان پاسپورت د نړیوالې درجه بندۍ په 198 ځای کې مقام لري چې یوازې له سوریې څخه یو ګام مخکې دی
او افغانان کولی شي یوازې شپږ هیوادونو ته له ویزې پرته تګ راتګ وکړي. متحده عربي امارات بیا د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو ځواکمن پاسپورټ لري چې اتباع 180 هیوادونو ته سفر کولی شي، چې په دې کې 133 هیوادونو ته له ویزې پرته او 40 هیوادونو ته په ویزه تللی شي. د معلوماتو له مخې پاسپورټونه یوازې د سفر لاسوندونه نه دي، بلکې د یو هیواد نړیوال حیثیت څرګندوي. د بریتانیا دفاع وزارت اعلان کړی چې د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام پای ته رسوي. د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلي که څه هم د دې پروګرام د پای ته رسېدو نیټه نه ده اعلان کړې، خو د چهارشنبې په ورځ پارلمان ته په یوه لیکلي بیان کې ویلي دا بهیر نشي کېدی چې ناتمامه پاتې شي. هیلي په دې بیان کې د دوامداره ملاتړ ژمنه کړې، خو ویلي دي چې په نهایت کې دولت ته په پام کې لري چې داسې یو ځای موقعیت ته ورسیږي چې په بریتانیا کې د افغانانو د بیا میشتېدنې طرحې وتړي. د بریتانیا دفاع وزیر ویلي چې په تیر یو کال کې له 1000 څخه زیاتو مستحقو کورنیو ته په بریتانیا کې د بیا میشتېدو زمینه برابره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان او یا هم دریمو هیوادونو کې بریتانیا ته د تګ په تمه یو شمېر افغانان شکایت کوي او وایي له تیرو څه باندې 3 کلونو راهیسې بریتانیا کې د پناه غوښتنې په تمه دي، خو تر اوسه یې کیسونو کې کوم پرمختګ نه دی شوی او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د امریکا 14 تنو پوځي او سیاسي چارواکو د جو بایډن د حکومت لخوا پر غزې د اسرائیلو د بریدونو د ملاتړ په اعتراض کې استعفاوې کړي دي. ځینو یې سپینه ماڼۍ تورنه کړې چې د اسرائیلو په جنایتونو سترګې پټوي. امریکا په رسمي ډول د هغو چارواکو شمېر نه دی اعلان کړی چې پر غزې د اسرائیلو د پوځي بریدونو د سپینې ماڼۍ د ملاتړ په اعتراض کې استعفا کړې ده. په دوی کې د غزې په چارو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مشاور مرستیال مایک کیسي، د امریکا د کورنیو چارو وزارت ځانګړې مرستیاله مریم حسنین، د امریکا د هوایي ځواک لوړپوړی افسر محمد ابو هاشم، د متحده ایالاتو د بشري خدماتو د ادارې قراردادي الکساندر سمیټ او نور شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په سوریې د اسرائیلو هوایي بریدونه د دغه هیواد له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده او باید ودرول شي. هغه ټینګار وکړ چې د سوریې حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا باید په بشپړه توګه وساتل شي او مداخله کوونکې کړنې باید سمدستي پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو له 16 ساعتو ځواکونو پرته هیڅ یو بهرني پوځي ته اجازه نه ورکول کیږي. هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل او سوریه باید د 1904 کال موافقې احکامو ته غاړه کیږدي چې لا هم دوام لري. په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته اسرائیلي ځواکونو دغه هیواد د ستراتیژیکو پوځي وسلو د له منځه وړلو په هدف سلګونه هوایي بریدونه ترسره کړي. دمشق کې د دیموکراسۍ او د ښځو د حقونو لپاره لاریون ترسره شوی. په سوریه کې سلګونو ښاریانو د دمشق په مرکز کې لاریون کړی او په دغه هیواد کې د دیموکراسۍ د رامنځته کېدو او د ښځو د حقونو د تضمین غوښتنه کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په دغه لاریون کې ښځو او نارینهو په سوریه کې دیموکراسي او ازادي غواړو شعارونه لیږدول. بل خوا د تحریر الشام ډلې مشر ابو محمد الجولاني منځلاری دریځ اعلان کړی او ژمنه یې کړې ده چې قومي او مذهبي حقونه به د ټولو خوندي وي. د تحریر الشام ډلې په مشرۍ د بشار الاسد مخالفې ډلې د ډسمبر په 18مه د دمشق په نیولو سره په سوریه کې د بشار الاسد د کورنۍ 15 لسیزې واکمني پای ته ورسوله. د انټرپول پولیسو په مرسته د بشار الاسد د حکومت چارواکي نیول کیږي. د سوریې اوسنی حاکم سرپرست حکومت ویلي چې د بشار الاسد د حکومت د 100 تنو لوړپوړو چارواکو لیست چمتو کړي چې د انټرپول پولیسو په مرسته به نیول پیل شي. دوی زیاته کړي د یادو کسانو په نیولو کې ورسره انټرپول پولیسو د همکارۍ ژمنه کړې ده. دوی ویلي دغه 100 تنو کې اکثریت د سوریې د خلکو پر وړاندې په ډلهییزو وژنو، وحشتونو او نورو جرمونو کې ښکیل پیژندل شوي دي. د جنوبي کوریا ملي استخباراتي ادارې اعلان کړی چې د اوکراین پر ضد د روسیې په جګړه کې د شمالي کوریا لږ تر لږه 100 عسکر وژل شوي دي او په سلونو نور ټپیان شوي دي. خو تر دې مهاله نه روسیې او نه هم شمالي کوریا د اوکراین په جګړه کې په رسمي توګه د شمالي کوریا د عسکرو شتون تایید کړی دی. یا د ادارې د تلفاتو د لوړ شمېر علت د سیمې سره نابلدتیا او له ډرونونو سره د تجربې نشتون په ګوته کړی دی. د راپورونو له مخې شمالي کوریا تر 10,000 ډیر عسکر د اوکراین پر ضد د روسیې د ملاتړ په موخه استولي دي. د ایران قضاییه قوې خبري اجانس میزان خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې یو تن د نجونو د زورولو په تور په اعدام محکوم شوی.
میزان لیکي چې دغه کس په پټ مخ پر موټرسایکل ګرځېده او د ستنې په ډول د یوې وسیلې په کارولو سره به انجونې ټپي کولې او بیا به له سیمې تښتېده. میزان زیاتوي چې نوموړی د تهران په بېلابېلو سیمو کې د ښځو ځورونې، اخلاقي فساد او انسانانو ته د تاوان رسولو په تور د محکمې لخوا په اعدام محکوم شو چې سزا یې په استیناف کې تایید شوې ده. او اوس هم ورزشي خبرونه. هند د 2015 اتلولۍ جام سیالۍ د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې ترسره کوي. د کرکټ نړیوالې شورا د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هند به د راتلونکي کال اتلولۍ جام لوبې په بې طرفه ځای کې کوي. هند د کرکټ نړیوالې شورا ته ویلي وو چې دوی د امنیتي اندېښنو او سیاسي کړکېچونو له امله پاکستان ته خپله لوبډله نه استوي. د هوکې له مخې پاکستان به هم د ICC په هغو لوبو کې ګډون وکړي چې هند به یې کوربوي، خو لوبې به په نورو هیوادونو کې ترسره کیږي چې لا یې پریکړه نه ده شوې. د اتلولۍ جام په دې سیالیو کې به د هند او پاکستان ترڅنګ افغانستان، استرالیا، بریټانیا، نیوزیلینډ، سویلي افریقا او بنگلادیش هم ګډون وکړي. افغان ملي لوبډله سبا په دریمه او وروستۍ لوبه کې له زیمبابوې سره مخ کیږي. ټاکل شوې دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت 12 بجې پیل شي. افغان لوبډلې دویمه لوبه په ستر توپیر سره ګټلې وه او لومړۍ لوبه د اورښت له امله نه وه ترسره شوې. دا د شا ټلویزیون څخه د نن ورځې لنډ او تازه خبرونه. تر بیا ښې چارې.